له کابل څخه خبر کابل کې لسګونه ټنه تاریخ تیر درمل له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره نن په کابل ښار کې لسګونه کارټونه تیر تاریخ او غیر معیاري درمل له منځه یوړل. یا د ادارې دغه تیر تاریخ درمل د درملیز خدماتو اتحادیې په همکارۍ د تیرو شپږو میاشتو په بهیر کې په کابل کې د درملیز تاسیساتو څخه د څارنې پر مهال راټول کړي وو. مسؤلینو په کابل ښار کې له درمل پلورونکو څخه وغوښتل هغه درمل چې څو میاشتې وروسته یې تاریخ تیریږي ځینې روغتیایي بنسټونو ته په وړیا ډول ورکړي تر څو بېوزلو خلکو ته وویشل شي. د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلینو دغه راز ویلي چې په کابل ښار او ولایتونو کې به له درملتونونو څخه خپلې څارنې او دې کمپاین ته دوام ورکړي.